اول پام او فکر بیا خبرې څو ګټورې کرښې. ځینې خبرې سپکې خو مانا یې درنه وي، نو ځکه هر انسان تل باید خپلو خبرو ته پام وکړي. ځینې خبرې شته چې شاید په یوه کلمه کې خلاصه شي، خو ډیر درانه وي او همداسې درد یې هم ډیر وي، لکه زخم د چا په زړه پاتې کیږي. تل دا ډول خبرو ته باید پام وکړو، ځکه کله چې وویل شي یوازې د بخښلو وړ وي، خو هیڅکله نه هیریږي. دا باید په یاد ولرو کله چې یوه خبره وکړو تر ډیره وخته زموږ په ذهن او ځان کې وي، په کلونو کلونو زموږ خاطراتو کې ځای نیسي. نو همدې لپاره باید کله چې خبره کوو لومړی ورته پام وکړو، ځکه داسې وخت رسیږي چې بیا نشو کولی هغه جبران کړو. کله کله مو فکر نه وي، یوه خبره کوئ بیا یې همداسې پرېږدئ، خو کیدای شي چې د ځینو پام وي، دوی به هغه په سم ډول قضاوت نه کړي او یا هم بل برداشت به ترې وکړي. یوه کلمه په یوه ثانیه کې هر څه خرابولی شي. باید د خپل ژوند هغه ثانیو ته پام وکړو چې د ځینو خبرو ځای تل زموږ په زړه کې پاتې کیږي. کومې خبرې چې موږ خفه کوي هغه هیڅکله نشو هیرولی. کله چې د انسان څخه یو عکس العمل څرګند شي هغه هیڅکله نه هیریږي او دا عکس العمل یوازې د خپل ځان د سپکېدو سبب کیږي، بل هیڅ ګټه نه لري. همداسې نور زیانونه لري، قدر مو کمیږي، درناوی راته نه کیږي. خلک زموږ پر وړاندې بې پروا کیږي او زموږ څخه لرېوالی غوره کوي. نو تل باید په هر حالت کې ځان کنټرول کړو تر څو زموږ د خبرو او چلند له امله څوک خفه نشي.